السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره رنګ تا کړیو کنه؟ او کنه رنګ مې تا کړیو کنه. ها ګاډي تاوی ګاډي نه سټارټیږي. او کنه دا ګاډي یار نه سټارټیږي یار اړه مې پوښ شو. مرګري د جمعې په ورځ ګورې زه کار کوم هم نه خو تا وې مېلمې ما نو ځکه دله رالم. دا خو بېګا باران هم ډېر زیات شوی نو دیکې بیکې هم پې والي دي. اړه مې په پوښ شه شار رسېزاله ډېر هله پوښ که نه سټارټیږي یو دیکي او کله بانټ کولا به خو دننه ګورو پته یې نه لګي څه قصه ده. الله خیر کړي مړه د جمعې په ورځ ګوره زه کار لازم هم نه خو تا وې مېلمې ما که نه مړه بس وګوره څه چل راله کوس ایمرجنسي روسته کې نو ها سلب ملب خو وایي که نه؟ او میټري میټري خو هم ټیک ده. تاسو دلته چکر راغلي یې که نه؟ او که نه مېلمانو پلار مې دغلته دی دننه دی. ښه دا خپلوانو کور هم دی. خپلوانو کور هم دی. ښه داسې کار وکړو کې ته یو یخ ګیلاس اوبه مالې راوکاږه. صحیح ده. زه دا ګورم چې دا ولې نه سټارټېږي. زه صحیح شو زه لرو باسم. دا بېګا باران هم شوی دی که نه؟ نو ګورم که دا پلګونه یې شاټ و که نه؟ صحیح ده. نو دا به ولله دغه بازاره بیا راوالي. ټیک ده ټینشن نشته زه بس ته وګوره برابر یې که ټیک ده. صحیح ده. زه ما سم بیګ کې را سره لږ دغه شته سپیر پارټ را سره شته ځکه پس پکې لګېدل بیګ نه و پکې زه ولګوم. صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. ها ما پې د یو خبرې شک راغی او که نه سی این جي پې بنده ده وایي سټارټېږي نه دا به څه سټارټ شي. سلمانو سی این جي دې پې بنده کړې وه چې سی این جي ورته نه راځي نو څه به سټارټ شي. سمدم ګاډی دی او سټارټېږي نه وي ماشومانو له مې پیړو چو دیکې ورکوم مړه به پې وله چی نه ته خو پې دا سی این جي کوله وکړه و دا زه یم د لرې ځای نه راوستی یم. اوس پکې نور څه چل وکړم چې لږ ټایم خو پې ډېر تېر کړم بیا به وایي چې تا خو دونه زر زر ټیک کړه ورږه امبوچه ترې وکاږم. ویم چې دا راوړه استاذو یاره دا خره چې پلګونه ماسې وخوا درې واړه پلګ یې والي و داسې زنګ شوي دا زما په خیال تاسو چې دا ګاډي اخیستې دي مړه دا ګاډي چې ایجاد شوي هغه پلګونه پکې تاسو پکې لکه چې بیا نه دي بدل کړي دا خو پشکال دي. مونږ پکې ګرځو سیرپ غولې ډېر کار خو پکې ما وکړه د بیک نه مې پکې سامان ولګو که نه؟ صحیح ده صحیح ده. او یو یې دا ګوچه والي ده دا ګوچه به م راوړې. صحیح ده. نو بس سټارټ په شي کخیري ښه صحیح ده صحیح ده. ډېر کار پکې وړې راکې وچونو بس صحیح ده وم بس زه ته ګوچه راوړه. صحیح ده ته بس ټیک شو ښه صحیح ده. ګوره ورته او صحیح شو صحیح شو. زما یو ریکارډ دی ښه صحیح ده صحیح ده. ها برابر شولو د مینې نه ما ته خلکه کینګ استاد وایي. صحیح ده. استادو ستا څو روپۍ شولې؟ دا زه مړه مېلماني یې او هېڅ خبره نه ده ښه زه ورځم مېلماني یې مړه بس نه خیر که نه ته راته پیسې یادې کړه چې پلار ته مې ویم که نه چې راشي پیسې درله درکړي. ولې که دا ګاډی څنګه راسپړ دی دا چې دونه دیکې م ورکړه سټارټېدو نه چې راله نمبر راکړو نو دا مصري مې ورپسې راوستو ده راله سټارټ کړو. خدای دې بېخه بنیاد وباسه دا خو ټیک ټاک ګاډی و په دې خو ما د شپې سینجي بند کړې وه. ښه سینجي مې بنده وه نه که کار هم پکې ډېر زیات و ښه درې مې پکې پلګه ور ولګولې او یو ده دغه راوړه هغه ګوچې یې راوړه نو سټارټ شو ګینې نه سټارټېده ښه ما هم پکې ډېر کار وکړه. سم دم ګاډی و سینجي به صرف بند وه هغه پلګونه راواله چې تا کم بدل کړي ته وښیه. اوس مې دقلته لړه کړل کباړي یو ماشوم راغی او بس ګوتې ته یې واچول ما هم ورته ویې ځه بچې بس خیر دی ستا به هم ثواب وشي هغه خو هغه یو روز پې قرض کړي مې. ځه لکه د لاسه مې خوږېږي ځه د مخ نه مې پناه شه ځه. زه صحیح ده ما په سی این جي م کوله وکړه پلګونه مې هم پکې ولګول نو ولې ته به زما استادي نه منې ده خو به سټارټ کړی و که نه د سهار نیسي ماشومانو نه مې پیړو وچو پیسې یې وکاږه شابه د څه شي استادي په خبره ځان نه ولې دا څه قمقل دي شیخه ته خو ډېر قمقل سړی ما ورګه تا په برباد کا
استاذ بس پوزې توره کړي او زه استاذ یم هغه پیسې راکړه مړه ته څه کومه کچوپ کې یار دا ته څه کې شیخ هغه سړي مړه دغه پیسې در کور آباد ښه چې آباد شي هر یو یې زه مصري یم مصري یم یاره نیازلي زه وایم دغلته به م چې ته سیر ته کورخه خوړلې وه او زه نارمل یم که نه ګوره زه وږې نه یم هلکه دا ملګري را سره راغلي دي ښه ګڼو شکر دی الحمدلله ښه ډکه انډیوالي به یو بل سره وکړو او ښه تر بسه بسه به دا میان او چرګان نه نخورو پرېږده په دې کور خو مونږ ته پردی ګډوډ دي کړو په کور خو باندې مړه روزانه کورخې روزانه چې سبا راغلي وي ښه به نه وه او نن یې خورو ګور نن ښه موسم دی او د سیند غاړه ده او ښه ګولډن هوټل دی رسټورنټ او همدلته به روټۍ خورو خوښه ده نو راځه خبره ټیک ده السلام علیکم وعلیکم السلام مشرقی برابری استاد موږ له خو به یو 6 کیلو کبانو او یو لس چرګانو او ښه یخې بوتلې صحیح ده مونږ له یو روټۍ ورسره ګرمې بارللې ښه صحیح ده که نه فکر مه کوئ تاسو لاړ شئ هغه سیند غاړې ته کښېنئ دالان ته ویټران درلېږم اوبه یو شی به درته ولګوي صحیح ده جي مهرباني مهرباني نیازلي د خدای خاطر وکړه کلي له یې ډوډۍ کړې که څنګه د 6 کیلو کبان او 10 چرګان دا ته راسه کې هلکه مونږ د انډیوالۍ او د تاوانونو توپانونو مخته خلک یو نو د تاوانونو به تا ته تېنو مونږ زموږ کورونه شکر الحمدلله که د هر ځای میلمانه راشي مونږ یې ځان سره په زړه کې کینو همدې سیند غاړه کې کینو ښه بس تر بسه په الله پاک هغې له خپل رزق ورکوي راځه مونږ به خدای پاک خپل رزق راکړي خبره دې په ګل بدله ده خو زه خو د کرې په کور کې اوسېږم مسلمانه په دې خو خپل کور مې کېږي چې دا دونه غټ پروګرام زه کوم مړ دا ته داسې کې دا پروګرام زموږ په انډیوالۍ کې انډیوالانو سره ټولو د سیند غاړه د موسم ښه دی راځه چې کینو ګراني ده نو انډیوالۍ کې هم په 100 زرو نه خلاصېږي ګوره دا خبره یاد ساتئ خو زه ستاسو خوښه ده راځئ تاسو او که نه کسان ګڼو که نه رورا دا د سیند غاړه ده وار مخطا کوه الله به خیر کي او دلته خوراک کېږي دا چې راشي دا رزق په ته سیاسم کې چې تو به شا بسې او دا وګوره سیند غاړه ده ښه ښکلا ده ښه مزېدار دی وګورو اوبه را سره لاندې بیږي ټیک ده که نه نو وار مخطا کوه الله به خیر کي ویټرانو به تکړه شر سره وړی یو غریب مړ کېږي او بل یې سر ته پراټې پخوي دا خو ډېرې پیسې شوې که نه دلته که پیوزي حساب کتاب کومه نو پوهېږم پې نه داسې هغوی له وروځمه هسې خو به دې تپوس وکړم چې څو روپۍ شوې ځکه چې د دې خرچو د لاسه ما خپل ځای وانغښته زه همداسې یم تورګر ورځم هغه نه تپوس کوم چې څو روپۍ شوې ملګرو دراصل کې زه دا مخ لاسونه لګینځم او تاسو خپلو کې ګپ لګوئ ښه لږ واک په مکمل ته غرمه رسي موړ موړه مې مه که نه رسي خو تاسو زه مخ لاسونه یې زما ګپ لګوئ دغلته بمبه ده مخ لاس وکړو زر راځه بیا بس زر راځم ښه بس دا ریس لاړم او راغلم د سترګو په رب کې ښه السلام علیکم نیکه نیکه مونږ چې تاسو څخه کبان او هغه کس ته نیازلي ته دغه ووې که نه اډر و تاسو ته په دې لږ حساب وکړه چې دا څو روپۍ شوې ستاسو جي 37,000 روپۍ شو 30,000 او څو 1500 ښه دغه ما پسې خو رینګ وشو که نه د کوره یو مړی شوی دی زه جنازې ته ځم او هغوی هلته ناست دي امره دغه پخ کړي خو ملا نه دي که نه نه لا هم پخ کړی نه دي بس همره کینسل که بیا به پکې د هغوی نه لږ تپوس وکړې او زه ځم زه بیا خیر راځم بیا به ګپ مه په م لګو ښه خدای م خوشحاله کړه ټیک ته زه بس هغه نور ملګري خو مې ناست دي که نه خو ما ته رینګ وشو په ګوان کې مړي وشو بس صحیح ده جي صحیح خوشحاله اوس ډېره مهرباني السلام علیکم خسرې خو ډېر ټایم وشو دا چېرته تلې ها یاره منصفیات ګرمي ډېره زیاته ده کېدای شي د سیند غاړه کې لامبي دا څنګه چل دی یاره یاره کبانو والا خوب یو ګنټو شو رانهلو والکه ویټره راشه دې خوا ولې ماما سړي ووایه بچي زموږ د کبان یو ګنټو شو څه پور رانهلو ولې نه وړی کبانو هغه خو ستاسو ملګري کینسل کړو لاړو رشقې ته وختو لاړ یا لکه موږ دولت کې نه مړه کړو یار چې کوم سړی د انډیوالۍ لیک کړي نو هغه ته څه نه ځان سره راولې یار موږ دې هم دولت کې نه مړه کړو هغې نه هغه چولې ښه وي پاسې تاسو هم ځئ پاسې ځان وباسئ روکې دلته دغه ګلخان دي کور کومه دی زما ولا خرګاډي کې خشاک راچولې دی په دغه روډ باندې کار شروع دی که نه
نو کوس داسې په هغه لرې لاره راتاویږم نو ټیم به مې ډېر زیات خراب شي نو ما یې که داسې نږدې لارې د دې ګل خان دي کور ته نو چې په هغې لاړ شم د ګلخان دی کور یاروکې دا تا د ځان نه سی انجینر احساس کړه چې نقشې چې اوس کورونه جوړې کله ګوته داسې کې او کله داسې دا خو مې چې تا نه تپوس نه وکړی او پسې په لرې لار راتاو شوي وم نو اوس په ور رسېدلې وم پرېږده سړیه ګل خانه ستا دې پیرې خو زه ډېر زیات په عذاب کړم ته اوس کور کوم ځای دی ما ته هم پته نه لګي خیر یاره که دا څه کې را کوم ځای ناست دی په یو لاسونه مې مات دي څه خیرات میرات راکړه نو ستا خو مات دي اوس یې په مونږ هم ماتې خو لږ سیر ته کښېنه که نه